کم ستا بچی چې سهار لمونځ نه کوي موږ تاسې وینو معاشره کې ستا هغه بچی چې د سهار لمونځ نه کوي یا یې کوي د خپلې مېرمن پر پوړنې باندې کوي ستا هغه بچی چې ماخستن دا په فسق او په فجور اخته یې د جومات ځین تېر سوی دا واوره بابا تا ته په دې کور کې زندګي روانه ده شرعن دا مسله که ستا بچی د دې لارې نه اوړي تو خو دومرې غیرت لرې چې د الله د دین په خاطر باندې د دې قرابت نه تېرېږم ځم بیا به وګورې ستا بچی لارې ته راځي که نه راځي دا باباګانو ته وایم دا شرعي مسله ده یوه ورځ عذر دی پروا نه لري هلک دی ویده دی بله ورځ بې غسل پرې اوښتي پروا نه لري درېیمه ورځ ولې ویده ولې په میاشتو مسجد ته نه راځي دا د خدای کور نه دی ته د دې دپاره نه یې پیدا شوی د عبادت دپاره الله د دې پوښتنه ستاسو نه کوي نبي علیه السلام نه وایي چې زه مؤذن ته هم اذان وکړه اقامت والا ته هم اقامت وکړه امام ته هم لمونځ ودرو بیا راسم پر دا کوره باندې چې کوم کسان بې عذره بې جماعته پاتې دي د هغوی و کور ته ور واچوي دا تا ته خوند ورکوي ستا کور ته ور په دې خبرو به نه سره خطا باس په خدای دوه درې وارې مې ویل دي نو نیکوي نو زه څه وکړم نه 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 داسې ور ته روان چې په ور ګډېږي ته راګرځې په دغه خبرو قناعت کوې د جهنم د وره ولې په دې خبرو قناعت کوې نه 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 بابا تا باندې لازم ده بچیان کښېنوه چې بچی در دنیا مو تېرم در دولت مو تېرم پیسې مه راکوئ د لوږدې دې مې خدای په دغه کور کې مړ کړي خو د سهار جومات غواړم زما دې په خدای قسم که د سهار جومات دائمي پاتې یوه ورځ نه عذر دی که دائمي پاتې که زما سیسه په کور کې شپه وسي داسې مې لاس د هغه بچی به ستا پښو ته درځوي لږ غیرت هم وکړه ولاکه خواسته غیسي او د اولاد بغیر سمه خدای هر یو ډوډۍ درکړي ستا به دا خیال چې د کور ووتم ډوډۍ به څوک راکړي ای ولاکه خواسته لږ غیرت پکار دغه ستا بچی به ستا پښو ته راځغلي بیا به یو نه دواړه موبایلان مې د سهار په الارم درولي ستا د مخ به دې په صف کې ولاړ چې تا سره سترګه ونه یې ورښکاره کړې زه یې مه کوه خوله زیرې ورته ونیسه هغه چې اخذ یا زه دغه واقع د آخرت خیر دی آخرت ژوند را روان دی د دا زندګي پرېږدي په دې کې جماعت اهتمام وکړي لمونځ هغه شی چې سړی د بدو کارونو سره ګرځي لمانځه اهتمام د جامو اهتمام د ښه زندګي او د ښه سیرت اهتمام الله دې توفیق راکړي خدای دې زموږ ځوانان پر اسلامي معاشره باندې برابر کړي الله دې موږ ټوله برابر کړي خدای دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي زما خبرې د خوند دپاره نه دي دا زه درته وایم د هغه سړي د ورځ د قیامت په ورځ غاړې بند وي چې زما خبرې اورېدلي او د عمل کوشش نه کوي کوشش به هم کوي یو دا دی خامخا عمل کوشش د عمل چې وکړي بس ټاکي دلته موږ د سا تېرېدي دپاره نه زه داسې مریض یم چې ما ته خبرې یقیني ډاکټران ما ته وایي چې ته د ډېرې خبرې مه کوه تا تاوان کوي لیکن زه بیا هم درته راځم په یوه جمعه یا په دوه جمعو کې مقصد مې والله یې که بل دی چې دا خلک د خدای ولورې ته راسي نور په تسباني وما علینا الا البلاغ حدیث وایي نبي علیه السلام پر موږ باندې خالي رسول دي نور اعمال یې پر دي کې کوي که نه کوي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته زه په پر خلاف شاهدي چې خدای خوله مې ورته وچه الله خوله مې ورته ستړی سم هغه کتابونه چې ما کتل هغه را خلاص و څه شي ورته ووایه عمل ته یې تیار دا به د قیامت په ورځ دغه ممبر زموږ څه شاهد دی هېڅ شی یوازې چا څه نه غواړم د دغه شي یوازې هم درڅه غواړم خالي د عمل یوازې څه غواړم د خدای د وګوري عمل دا زموږ ستاسو زندګي ده آخرت دی دا په حساب کتاب لري هر یو کوشش په یوه خبره چې عمل وکړي په لسو جمعو کې دې په لسو خبرو عمل وکړي د ډېره حده ولاړې سم دا برای خوند برای انعام درته راکړل یاره ډېر خوند یې وکړي یاره بس خدای دې د عمل توفیق راکړي نور چې ولاړم په خپله بې عمله یم داسې نه دي په کار الله دې موږ ټول ته د عمل توفیق راکړي پروردګار عالم دې موږ پر هدایت راوړي الله دې زموږ اولاد پر حقه لاره روان کړي د هدایت پر لاره دې الله سم کړي کوم چې خراب دي هغوی ته دې الله غیبي هدایت وکړي الله تبارک وتعالی دې موږ پر هدایت او مستقیمه لاره قایم او دایم وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین